نبی علیہ السلام مبارک فرمایلی ده پیغمبر علیہ السلام مبارک فرمایلی دي وای کو چرته د ما نه پس پیغمبر راتلی نو حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ به پیغمبر و خو نشته پیغمبر رونو دا زمونږ ایمان ده چې پیغمبر علیہ السلام مبارک خاتم النبیین ده علیه السلام د هغې نه پس بل پیغمبر نشته او د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ خصوصیات نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک ذکر کړی دي او یو خصوصیت علماء کرام دا ذکر کوي چې د پیغمبر مبارک دوه لوڼه پې واده شوي دي داسې دنیا کې ګوره مثال نشته چې په یو کس باندې د پیغمبر مبارک دوه لوڼه واده شوي نه په یو صحابي مبارک باندې نه مخکې باندې سوا د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ نه رونو دا ولې ما درته وي دا ډېر باحیا شخصیت و روایاتو کې راځي وایي ده به چې کله غسل کولو حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ نو مونږ خو چې غسل خانې ته ننوځو نو کپړې وباسو که نه بعضې علماء کرام فرمایي ده به په غسل خانه کې هم لنګوالو او ځان ته ګورې د حیا د وجې به یې ګورې خپلو اندامونو ته هم نه کتل دومره با حیا شخصیت او څومره د اسلام د پاره دی مبارک صحابي حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ قربانین څومره وي